هم په دې لړ کې موږ بختیار خټک صاحب له بلنه ورکوو چې د دوی پر ایوارډ ورکولو کې مرسته وکړي. میرے صاحب لږ وروسته شئ. هم په دې لړ کې زموږ سره زموږ ډېر خوږ ورور عدنان حیات صاحب هم ناست دی. هغه دې زموږ د مشر قربان خپل ایوارډ ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې زه شوکت سادي صاحب له بلنه ورکوم چې دې ایوارډ په ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. ډېره مهرباني. هم په دې لړ کې اخرنی ایوارډ د مشر قربا ایم پی اے صاحب نه بختیار خټک صاحب ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې زه منسټر صاحب له بلنه ورکوم چې د ایم پی اے صاحب سره مرستیال شي او جناب بختیار خټک صاحب له د هغې ایوارډ ترلاسه کړي. معمولي وروسته شئ. ډېره مهرباني ایم پی اے صاحب، ډېره مهرباني منسټر صاحب، ستاسو د ټولو یو جهاد مننه. دا اوس زموږ د ایوارډونو اخرنۍ سلسله. نور مزید چې دی مایک به شوکت سادي صاحب سنبال کړي او پروګرام به ورته وړاندې بوځي. منیره چټ لیونیا چېرته چې ساز نه وي سندرې نه وي، چېرته چې ساز نه وي سندرې نه وي، هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي. زمونږ اخرني دوه مېلمانه پاتې دي. تاسو اوس زه څوک راغواړم د هغه ډېر زیات شکریه ادا کوم چې زموږ په ډېره معمولي وینا باندې چې هغه خپل پروګرام وپېښور کړي. ما ته معلومه شو هغه هم د ریاض لپاره د دې پښتنو لپاره ما ورته خاندل چې کله کله تاسو کالام ته ځئ. یاره ملګري دې لږ هلو دا پولیس د څه لپاره ولري یار وره پولیس تاسو لږ صبر وکړئ بیا به دوی سره تصویران او څه شی نه وشي. ملګرو ته خواست لږه ګزاره وکړئ. ما بختیار خټک صاحب ته بار بار دا خبره کوله چې تاسو کالام ته ځئ راځئ نو د دې خاورې در باندې هم څه حق شته که نه. خو خټک صاحب وایي چې بلکل را باندې شته. ما ورته بیا د ریاض سره شانته خبره وکړه. نو ټول کارونه یې پرېښي دي. سهار په 1 بجه موږ ته رارسېدلی دی. تاسو چې څومره هم اخلاص کېږي څومره مینه وي هغه به ورنه موږ ورکوو. په دغه یوه ټپۍ صرف راغواړم چې دا چې سندرې مې خوږې دي، دا چې سندرې مې خوږې دي، زه سندرغاړې خاطرې ښکل کړی یم. تاسو لاسونه په پروګرام کې بختیار خټک ډېره مینه احترام شوکت سادي صاحب څومره ملګري چې راغله هغه د ما په برخه باندې ادب هم ربوس وشي هغه دې ملګرو وشو. ما چې په زړه کې څه خبرې نیولې وې نو هغه معتبرو مشرانو راغلې دلته کې وکړې. خو دا یو خبره هېڅ جواب نه وکړي. یو دا چې تاسو ډېر زیات شومان یې، تاسو چکچکې قدرې هم نشئ کولی، پرکې هم نشئ کولی که نه. تاسو خو دومره خوشبخته یئ چې ستاسو ایم پي اے صاحب دومره رسک واخیستو چې تر دغه دمه پورې دنیا په سطح باندې د کووډ-19 د کرونا بیمارۍ نه پسته زه نه منم چې په دنیا کې بل ځای کې دومره غټه غونډه شوې. دا خالص مخلص تاسو دپاره دا غونډه را جوړه ده. نو تاسو خپل نماینده دپاره او ځان دپاره ډېر زیاتې پرکې وکړئ. سپیلي ووایئ سپیلي چې تر کالم احترام زما ټول معتبر استادان لیکوالان شاعران خاص کر منسټر صاحب تاسو منسټر صاحب تاسو سماجي صاحب تاسو باکګراوند د دې پخلي ریاض په نوم دی ډېر ډېر مبارک شي. الله پاک دې وکړي چې دا کوم واده او لوزونه مشر قربا ایم پي اے صاحب دلته کې تاسو سره اوس په دې باندې کې خبرې کوي. انشاءالله چې موږ بیا راځو په دې ګراوند کې به د یو نیشنل انټرنیشنل لیول ټورنمنټ پرانستې دپاره کچېرې بیا راځو. څومره انتظامیه ډسټرکټ انتظامیه چې ده یا منتظمین چې څومره دي په دې غونډه کې محنت وکړو ټورنمنټ یې وکړو د هغوی ډېر زیات مشکور یم. ډېره مننه کوم وخت ډېر منظم دی. کوشش به کوم چې تاسو سره سندره دوه شریکولی شم ځکه چې بیا د ماښام د اذانونو وخت کېږي. که خوند دې درکړو که درد نه کړو هسې به چکچکې کوئ ښه ټیک دی. مننه کوم.
وروسته شه